نن به تاسو د داسې مرغه په اړه حیرانونکي حقیقتونه واورئ چې ساینسپوهان یې د نړۍ له تر ټولو هوښیار الوتونکو څخه ګڼي. داسې مرغه چې نه یوازې ستونزې حل کولای شي بلکې د خپلو ستونزو د حل لپاره وسایل هم جوړوي، انسانان پیژني، دوکه ورکوي، خطر په یاد ساتي او حتی له خپلو ملګرو سره د مرګ پر مهال د غم اظهار کوي. هو، دا عادي مرغه نه دی، دا کارغه دی. ډېر خلک د کارغه په اړه عجیبې کیسې کوي. ځینې بدشګون بولي، ځینې وایي له تیارو یا شیطاني نړۍ سره تړاو لري، خو حقیقت تر دې ډېر حیرانونکی دی. کارغه د نورو مرغانو په څیر یو حیوان دی، خو فرق یې دا دی چې د حیرانونکي هوښیارۍ څښتن دی. دومره هوښیار دی چې ځینې وخت د یو کوچني ماشوم ذهني وړتیا هم ترې کمه ښکاري. کارغه کولی شي د انسان څیره کلونه په یاد وساتي. که یو څوک ورته زیان ورسوي، دا مرغه یې تر 5 کلو پورې نه هیروي. نه یوازې هماغه کس پیژني بلکې نورو کارغانو ته هم خبرداری ورکوي چې دا انسان خطرناک دی. دا ډیره حیرانونکې ده چې یو مرغه د انسان څیره په یاد وساتي او خپل ملګري هم خبر کړي. تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې کارغان د ستونزو د حل لپاره وسایل کاروي. که چینجي د خاورې لاندې وي نو د لرګي یا نریش شي په وسیله یې راباسي. که اوبه د بوتل په تل کې وي او مښوکه یې نه ورسیږي نو وړې تیږې بوتل ته اچوي تر څو د اوبو سطحه لوړه شي. یعنې مارغه پوهیږي چې د تیږو اچولو سره اوبه پورته کیږي. دا کار یوازې هوښیاري نه ده، دا تقریبا د فکر کولو ځواک دی. کارغان یو بل ته وفادار هم دي. کله چې نر او ښځه سره یو ځای شي تر مرګه یو د بل تر څنګ ژوند کوي، او کله چې یو کارغه مړ شي نور کارغان راټولیږي، چیغې وهي او داسې ښکاري لکه د خپل ملګري ویر چې کوي. ساینسپوهان وایي دا یوازې شور نه دی بلکې هغوی هڅه کوي معلومه کړي چې د مرګ اصلي لامل څه و تر څو خپله راتلونکې خوندي کړي. کارغان حتی دوکه هم ورکولی شي که احساس کړي چې بل مرغه یا انسان یې څاري نو خپل خواړه په جعلي ځای کې پټوي، خو اصلي ذخیره بل ځای انتقالوي. یعنی دوی تمثیل کوي، پلان جوړوي او مقابل لوری غلطوي. دا هغه څه دي چې ډیر نور مرغان یې هیڅ کله نشي کولای. په یوه تحقیق کې کارغانو ته په تړلي بکسونو کې خواړه کېښودل شول او ترڅنګ یې داسې وسایل کېښودل چې په مرسته یې بکس خلاصېدلی شوی. حیرانونکې دا وه چې کارغانو ستونزه درک کړه، مناسب وسیله یې وکاروله او خواړه یې راویستل. دا ثابته کوي چې کارغه یوازې تقلید نه کوي بلکې فکر کوي. ساینسپوهان وایي د کارغه ذهني وړتیا د 1 کلن ماشوم له عقل سره نږدې ده او په ځینو برخو کې تر ماشوم هم مخکې دی. ځکه یو ماشوم ښایي سمدستي د ستونزې حل ونه مومي، خو کارغه د حل لاره پیدا کوي. همدا علت دی چې کارغه د نړۍ له تر ټولو اصرارناکو او حیرانونکو مرغانو څخه ګڼل کیږي. داسې مرغه چې نه یوازې ژوند کوي بلکې فکر کوي، پلان جوړوي، یو څه په یاد ساتي، دوکه ورکوي او زده کړه کوي. که دا ویډیو مو خوښه شوه نو لایک او شیر یې کړئ.